سلامونه احترامات ملګرو الله پاک دې وکړي چې ټول رانه روغ او جوړې لکه څرنګه تاسو ته معلومات دی چې بعضې مسافرونه یې د هغو ماشومانان پښتو او وطن سره مینه له یده وباسي او چې کوم ملک کې اوسېږي هغه ملک ورته یادېږي خو د هغو ټولو ته یو خاص کر پیغام دی د سودی جان له طرفه. سودی جان لږ راوړاندې شه، دی خو راشه. سودی جان له طرف نه یو پیغام دی چې خپل ملک سره همیشه مینه ولرئ، خپل ملک د یاده مه وباسئ، خپله مورنۍ ژبه او خپل ښایسته بیرغ. سودی صاحب ته راوړاندې شه، زه به سودی صاحب څو تپوسونه وکړم. افغانستان چېرته دی؟ چې ګورې زه د افغانستان وګورم دا چېرته دی یار؟ افغانستان معلومې کومه دی؟ مننه دی. ګورې سودی صاحب ګورې کومه دی؟ ته د افغانستان یوه موچې واله چې زه وګورم د افغانستان څه شو. ته اوس دې خوا راشه ښه. ته ټول بیا ډېرې موچې ماله ښځه سودیس نه دی. سودیس به تاسو ته پیغام ورکړي. سودیس ټولو ته وویل هلته ګوره هلته وده ټول باید افغانستان هلته ګوره که نه افغانستان سره مینه ولري. موچې واله ټول له اوس موچې واله یار. آفرین. اوس داسې کار وکړه ښه. ته لږ دا موبایل راوړه او دا څه شی دی؟ دا ته موبایل راوړه. دا څه شی دی؟ زه تا له یو عکس ښیم. ته عکس ښیم ښه. دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ اوس یو موچې واله چې زه خو دې په منې وکړو باید ورته ټولو ته ووایي افغانستان سره مینه لرم، افغانستان سره مینه لرم. اوس افغانستان یو موچې واله افغانستان دی. د افغانستان یو موچې واله جوړ شو دی هره سره. زه به موچې ته نه والم تم ته نه. بای الله